چې کله په عمل کې مخلص نه وي، په ملګرتیا کې مخلص نه وي، په کاروبار کې مخلص نه وي، د علم په زده کړه کې مخلص نه وي، په بندګۍ کې مخلص نه وي، فلا تتعب، اسې ځان مه ستړی کوه. ګورې په دې درته اجر نه میلاویږي. علم یو عظیم عبادت دی، یو لویه بندګي ده، یو ناشنا عبادت دی، او د هر عبادت دپاره اصول او بنیاد اخلاص دی چې اخلاص پکې و الله به اجر درکوي. ګینې الله رب العالمین ته ستا د عمل هېڅ حاجت نشته. د دې د وجې نه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، الله مخکینی انبیا او مخکینی امتونو ته هم د اخلاص و امر کړی و چې انبیاو که تاسو د الله بندګي کوئ ګورې په اخلاص به کوئ. د دې د وجې نه موږ ته هم د اخلاص حکم دی، خاص کر طالب علم دپاره چې په اخلاص باندې د علم ته کښېنه. شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله یو خبره ذکر کوي، اذا لم تخلص فلا تتعب، چې کله په عمل کې مخلص نه وي، په ملګرتیا کې مخلص نه وي، په کاروبار کې مخلص نه وي، د علم په زده کړه کې مخلص نه وي، په بندګۍ کې مخلص نه وي، فلا تتعب، اسې ځان مه ستړی کوه. ګورې په دې درته اجر نه میلاویږي. هر کار چې کې که د دنیا او که د دیني چې دا په اخلاص بنا شي، الله سبحانه وتعالی تا ته بیا د هغې ثمره او نتیجه درکوي. نو د دې د وجې نه چې کله د طالب علم په زړه کې اخلاص پیدا شي، الله سبحانه وتعالی ده ته علم شرعي ورکړي. استاذ په زړه کې اخلاص پیدا شي، الله د ده په علم کې نور هم اضافه پیدا کړي او د ده نه دا عمل قبول کړي. د دې د وجې نه صرف او صرف پوهه حاصلول دا ګوره مقصود نه دی، مقصود اخلاص دی چې الله ماله پوهه په داسې حالت کې راکړه چې تا ته مخلص یم او ستا د رضا دپاره یې حاصلوم. علم ډېر اوچت عمل دی، ډېر عظیم عمل دی، ډېر لوی مقام او مرتبه او منقبت دی، خو که د اخلاص نه خالي و په دغه علم به دی الله جهنم ته ورګزار کړي. اوږد حدیث دی مشهور، د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي درې کسان به داسې چې الله سبحانه وتعالی به د جهنم اور په هغه عظیمو کسانو ګرموي، که فضایل یې وګوري حیران به شي. خو دا وعید یې واوره چې الله سبحانه وتعالی به د جهنم اور په هغوی ګرموي، په هغې کې به یو عالم او قاري، عالم او قاري به په دې معنی چې ده به د علم د ده د علم بنا به په بې اخلاصۍ باندې ریاکاري به وي. الله به د قیامت په ورځ راوغواړي او خپل نعمتونه به ورته وریاد کړي، بنده انعامات مې در باندې کړي وو، نعمتونه مې در کړي وو، څه دې کړي وو؟ وایي الله ما خو ستا د کتاب په زده کړه کې دا هر څه صرف کړي وو، ما له تا ځواني را کړې وه، الله ستا کتاب مې پکې زده کړی وو، عالم رانه جوړ شوی و، قاري رانه جوړ شوی و. الله به ورته وایي کذبته، دروغجن انسانه دروغ وایې، زما مخې ته دروغ دې ویلې، تا خو علم د دې دپاره حاصل کړی و، د قرآن حفظ دې د دې دپاره کړی و چې تا ته په دنیا کې خلک دا خبرې وکړي چې یاره ډېر ښایسته قاري دی او ښایسته عالم دی او ښایسته بیان کوي او ښایسته فتوې ورکوي. لہذا په دنیا کې درته خلکو د هر څه ویلي دي، ما خواله مه راځه د اجر د حصول دپاره، پړ مخې به الله جهنم ته ور وګرځوي. الله دې موږ بچ کړي، الله دې موږ په هغه علماو کې نه راولي.